أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء صدق الله العظيم. نرمد سورة آل عمران درس نمبر 133 पे तो शुरू को دغه کې آیات نمبر 5 شپږم او ووام ترجمه او تفسیر به وکړو. ان الله بشک الله چې ده لا يخفى پټ نه ده علیه په ده باندې شیء یسیز فی الارض چې په ځمکه کې دي ولا فی السماء او هغه چې په ځمکه اسمان کې دي. هو الذي الله هغه ذات ده یصورکم چې جوړوي تاسې فی الارحام د مورګانو په رحمونو کې کیف یشاء څنګه چې هغه وغواړي. لا اله نشته بل اله الا هو مگر هغه ذات دی العزیز چې غالب دی الحکیم چې د حکمت والا دی. هو الذي دا هغه ذات دی انزل علیک الکتاب چې نازل کا په تا باندې د قرآن دا کتاب منه آیات دغه کتاب نه بعض آیتونه داسې دي محکمات چې هغه محکم دي هغوی معنا واضحه ده. هن ام الکتاب همدغه آیتونه چې دي دا د اصل د کتاب دي. و اخرى متشابهات او بعض نور آیتونه هغه متشابه دي معنا واضحه ظاهره نه ده. فاما الذین بس هر هغه کسان فی قلوبهم چې هغوی په زړونو کې زیغون کوږوالی وي فیتبعون نو بس هغوی تابعداري کوي ما تشابه چې کوم مشابه آیات دي منه د دینه ابتغاء الفتنه لپاره د طلب د فتنې و ابتغاء التأویل او لپاره د طلب د تاویل. وما يعلم تاویله او دغه تاویل نه معلوم الا الله مگر الله ته. والراسخون فی العلم او چې هغه علم کې مضبوط دي یقولون اغوی یای آمنا به مبدا و ایمان راوړی کل من عند ربنا دا ټول زموږ د رب د طرفه دي. وما یذکر او نصیحت نه اخلي الا اولو الالباب مگر د عقل خاوندان. دا ماغه سبق بیا متروان دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د نجران نه نصرانیان کرسچن راغلیو نه هغوی خو دا عقیده وه چې نعوذ بالله عیسی علیه السلام دا د الله زوی دی بس یعنی دا هم د خدای دی دا عقیده یې ده مطلب. نو نبی علیه السلام ورته وویې الله خو هغه ذات دی څه چې اسمان کېږي څه په ځمکې کېږي هغه نه پټ نه دي هر څه علم ورسره دی. عیسی علیه السلام سره دا علم و نه نو بیا څنګه هغه خدای شو. یو دلیل دا ورته وویې. بل الله جل شانه که تاسو د دنیا وکسوئ آدم علیه السلام زمانې نه تر اوسه پورې څومره انسانان پیدا شول او څومره دا د ورځ په ورځ مړه کېږي او ورځ په ورځ پیدا کېږي. هر انسان د بل انسان نه مختلف غږ یې مختلف شکل یې مختلف باډي یې مختلفه اطلو انداز یې مختلف هر څه مختلف. دا څوک کوی شي دا یو هغه الله کوی شي. حال دا چې ټول انسانان هم د دوی سترګې دي دوه غوږونه دي دوه خولې ده همدا یو پوستکی هډوکي هر څه یو هغه دي خو بېشماره انسانان دي هر یو بل نه مختلف دی. دا چا ذات دا کوم قدرت کوی شي دا الله کوی شي. نو الله یو دا دلیل ورته خپل الوهیت باندې چې زه داسې ذات یم چې ستاسې د مور په خېټو کې چې څنګه وغواړم هر رقم تاسې پیدا کوم. د مور په خېټه کې ها بیخي بیا ساخته ده. یو خو وي چې داسې تا ته په ښکاره پروت وي لاس په ووایي استه دسته کې یو شی ته نه جوړ کړي. د مور خېټه کې څنګه دا څوک کوی شي نه دا الله کوی شي. تور دی پیدا کوي سپین دی پیدا کوي سور دی پیدا کوي ښکلی دی پیدا کوي بدرنګه وړکی جلکی لنډی به وي که جګ به وي اخلاق به دې ښه وي که خراب به وي غریب به وي که مالداره وي دا ټولې فیصلې د مور خېټې کې څه شي وشي. دا یو هغه الله کوی شي. بل آیات کې الله پاک څه یایي
چې دا قرآن شریف کې دوه قسمه آیاتونه دي. یو قسم آیاتونه هغه دي چې هغوی ته محکمات ویلی شي، چې د هغوی معنا واضحه او ظاهره ده. هغوی په معنا باندې دا واضح او ظاهره مطلب دا نه چې بس والا تاسې وایئ چې والا دا خو هسې هغه آیتونه اسانه دي بس خپله قرآن نه ځان پویو. نه، دغه دپاره به تا عربي زده وي، مدرسه به دې ورته ایلې وي، هغو خلکو دپاره واضحه او ظاهره ده. او بل قسم هغه آیاتونه دي چې هغو ته متشابه ویلی شي، هغوی معنا واضح او ظاهره نه ده. هغه معنا چې د الله او د رسول په منځ کې پټه ده، هغوی کې به ګوتې نه وایي. بس دومره عقیده به ساتي چې دا آیاتونه دا د مو د رب طرف نه دي، څنګه چې هغه ته علم دی هر رقم مو ایمان پرې راوړی دی. لکه نصرانیانو چې دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغلي وو، هغوی وویل چې کسې تاسې قرآن نه معلومیږي چې عیسی علیه السلام دا دی الله نه دی، مطلب دا یعنی هغه هم خدای دی، نعوذ بالله. څنګه چې هغه ته خپله الله پاک قرآن شریف کې کلمت الله ویلي چې دا ما کلمه ده. بل ځای کې ورته ویلي دي روح منه، چې عیسی علیه السلام دا روح ده د الله طرف نه. نو الله پاک دا آیتونه نازل کړل چې دا آیتونو په معنی تاسې نه پوهېږئ. دغو ظاهره معنا خو دا ده چې عیسی علیه السلام روح چا نه راوتلی؟ الله نه راوتلی. نه، دا مطلب نه ده، دا متشابه آیتونه دي، دغو په معنی کې تاسې ما غورځوئ. چا زړونه چې کاږه وي هغه بیا دغسې منډې وایي. نو تاسې زړونه کاږه دي ځکه تاسې دغه ځای کې لګېدلي وایي. نو دا خبره نن تاسو ته الله کوي. ان الله بشک الله چې ده لا یخفى علیه نه ده پټ په ده باندې شیء یو څیز فی الارض په ځمکه کې ولا فی السماء او نه په اسمانونو کې. هو الذی دا هغه ذات ده یصورکم چې تاسو ته شکلونه درکوي، تاسې جوړوي فی الارحام ستاسې د مورګانو په ګېډه کې. کیف یشاء څنګه چې وغواړي. ښه اخلاق به دې وي که بد اخلاق، ښکلی به وي که بدرنګه به وي، وړکی به وي که جلکی به وي، سور به وي که سپین به وي، دا ټولې مور خېټې کې در فیصله شي. لا اله نشته بل اله الا مگر هو العزیز الحکیم هغه ذات دی چې عزیز دی، غالب دی، حکیم چې حکمت والا دی. دنیا څومره ترقي وکړه، تاسې خو ولې ده که نه، څومره ترقي یې کړې ده. یو مچ پیدا نه کا، بعینه مچ جوړ کا خو روح یې پکې وانه چوله. نوره خو پرېږده وه چې انسان جوړ کي یا یو غوټ حیوان جوړ کي، یو مچ یو منګز دوی نشي جوړولی. اچھا کوم یې جوړ کړي دي دنیا ربونه خرچې په وکړي، او الله په ورځې څومره بې شماره حیوانات پیدا کېږي او مړ کېږي. دا د الله کار دی. دا روح اچول دا هېڅوک دوی انګریزانو دغو ډېر زور وویله چې دا روح معلوم کي، دغ ته ونه رسېدل. اوس دا متاسې کې روح ده چې مړ شي دا روح د نار وځي، بیا د باډي پرته وي، بیا څوک نه یي چې دا فلانکی دی، بیا څه یی هله دا مړی هلته واچوئ، هله قبر ته یوسئ، مړی خاښ کوئ، داسې نه یی چې احمد خاښ کوئ. هغه روح د نه وځي، بس بیا د روح الله ته ویر شي. نو بس بیا که ښه سړی وي نو جنت دی، او که بد وي بیا دی مال شه. هو الذي دا هغه ذات دی انزل علیک الکتابه چې نازل کړی دی په تا باندې دا قرآن، منه د قرآن نه بعضې داسې آیاتونه دي محکمات چې محکم دي، معنی واضحه ده. هن او دا آیاتونه ام الکتاب دا اصل د کتاب دی، و اخر متشابهات او باقی نور چې هغه متشابه دي. فاما الذین بس هر هغه کسان فی قلوبهم چې د دوی په زړونو کې زیغون کوږوالی ده، فیتبعون بس دوی اتباع کوي ما تشابه هغه چې متشابه دي منه د دغو آیاتونو نه، ابتغاء الفتنې لپاره د طلب د فتنې. بس خلکو کې شکونه پیدا کوي، هغو آیاتونو سې ګرځي،
نه بس هغو کې ما ګوتې وایه بیا به خراب شي عقیده به دې خرابه شي اسلام نه به وځې وابتغاء تأویله او لپاره د طلب د تاویله که څه دغه متشابه آیتونه چې دي دغه معنا که تا ته داسې معلومېدله چې هغه اصلي قرآن آیاتو سره په ټکر کې ارتله نو هغې معنی سې مات سه اوس لکه قرآن شریف کې واضح الله پاک کړي دي چې عیسی علیه السلام دا ما بنده دی او دا بل آیات کې ارسي چې دا روح منه دا د الله نه څه دی روح دی اوس کته چې دا د الله نه روح دی او بل ځکه الله پاک چې دا ما بنده دی نو دا دویمه معنا غلط ارسي هغه ټکر کې ارسي نو دا معنا پسې ته مات سه دا لږ علمي آیات د دغه نه به تاسې دومره سر نه خلاصېږي دغه کې به ډېر ژور نه ورسم ښه وما يعلم او نه پوهېږي تأویله د ده په تاویل باندې الا الله مگر الله تاویل مطلب یعنی ظاهره خو یوه معنا ده خو دغه کې چې هغه کومه پټه معنا ده هغه ته څه ویلی شي تاویل هیڅ چاته نه ده معلوم صرف الله ته معلوم ده هو الراسخون او هغه مضبوط چې دي فی العلم په علم کې یعنی علما یقولون هغوی څه یایي هغوی یایي آمنا به موږ په دغو آیتو ایمان ده بس موږ تاسې به ایمان په ساتو کل من عند ربنا دا ټول زموږ د رب د طرفه دي وما یذکرو او نصیحت نخلي پند نخلي الا اولو الالباب مگر د عقل خاوندان نن دپاره همدا بس ده وما علینا الا البلاغ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء صدق الله العظيم نن به د سوره آل عمران درس نمبر 133 ته شروع کو دغه کې آیات نمبر 5 شپږم او ووام ترجمه او تفسیر به وکړو ان الله بشک الله چې ده